یوې ښځې سره یو سړی د خاوند په مخ کې ډیر بد سلوک وکړو. نن درته ډیره ښکلې ویډیو لرم. هیله ده تر پایه یې وګورئ او د داسې ښکلې ویډیوګانو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. یوه ښځه او خاوند په یو موټر کې سپاره شول. پس له څو دقیقو څخه ډریور سړي ته وویل چې ښځې ته دې ووایه چې خپل د آرایش یا د سینګار رنګ ته تغییر ورکړي. دا ډول سینګار زما خوښ نه شو. سړی په غوسه شو. ډریور ته یې څو کنځلې وکړې او بیا یې ورته وویل ولې ته خپل ناموس نه لري چې د خلکو ناموس ته ګورې او زما د ښځې د آرایش رنګ تا پورې څه اړه لري. ډریور په خندا شو. ورته یې وویل که ما پورې اړه نه لري نو بیا یې چا ته ځان سینګار کړی دی؟ که ستا لپاره وي نو کور کې به یې کړی و. ګرانو ورونو او خویندو، یقینا چې د یوې ښځې ښکلا یوازې د خپل خاوند لپاره ده، هغه هم په کور کې، نه د بل چا لپاره د باندې، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ژباړه داسې ښځې به وي چې د کالیو اغوستلو سره سره به لوسې وي، او داسې ښځې به وي چې خپله به هم بدو چارو ته مایلې وي او خلک به هم ځان ته او ناوړو چارو ته مایل کوي. دغه ښځې نه جنت ته ننوتلی شي او نه به یې خوشبويي ورسیږي، په داسې حال کې چې د جنت خوشبويي د 500 کالو د سفر په لرې فاصله هم ځي.